لومړی پیغام د افغانستان ستر ولس او د افغانستان پیاوړي امنیتي او دفاعي ځواکو ته دا ده چې نن تاسو په سپینې ماڼۍ کې ټینګ ملاتړ او یو دوست لري. منه چې ولسمشر بایدن پوښتنه وکړه چې څه غواړې؟ ما ویلې د افغانستان ولس یو دوست په سپینې ماڼۍ کې غواړي، یو ملګری. ویلې دا ملګری لرئ، دې باندې اعتماد ولرئ او زه په دې باندې باور لرم چې ولسمشر د امریکې خپلې ژمنې ته د افغانستان د ثبات او هوسایۍ دپاره به دوام ورکړي. مشخصه توګه 3.3 میلیارده ډالر د کانګرس د امریکې د محترم ولسمشر لخوا او د ادارې لخوا له کانګرس نه غوښتنه شوې او کانګرس کې نن موږ ته ډاډ راکړل شو چې دې برخه کې به ګامونه اوچت ګامونه په زر توګه په بیړه اخیستل کېږي. دویم د محترم د دفاع وزیر ځینې ژمنې د تجهیزاتو په باره کې وې چې تفصیل ته ضرورت نشته، اما موږ ځواکو ته به دا ډېر خاص پیغام وي چې زر تر زره انشاءالله تعالی هغه ضرورت چې دوی د هوایي برخه کې لري به ترسره کېږي. همدارنګه راتلونکي میاشتو کې تر څو بینالمللي قواوو ووځي هغه قراردادیان چې د هوایي قواوو د تامین د حفظ و مراقبت په برخه کې مسئولیت درلوده، دې ته به دوام ورکړي. پس له هغه نه به تدابیر هم د مملکت په منځ کې او باندې ونیول شي. د سمبولیک له نظر نه زښته ډېره مهمه ده چې ولسمشر بایدن بیا خاص زور په دې واچوو چې د امریکې سفارت به په افغانستان کې دوام ورکوي او استازیتوب به کوي د هوایي اډې د امنیت دپاره له ترکانو سره او نورو ممالکو سره مشوره شوې او انشاءالله تعالی زر به نتیجې ته رسېږي. اصلي خبره هم ساده ده. آیا امریکا افغانستان خوشی کوي یا امریکې سره یا افغانستان سره د یو نوي فصل په برخه کې به دوست، ملاتړ او همپیمان اوسي؟ او ځواب د دې پوښتنې په قطعي توګه مثبته ده او زه باورمند یم چې دا سفر یو بریالی سفر د جناب سادي صاحب نه، محب صاحب نه، ډاکټر صاحب عبدالله نه او نورو احمد صاحب نه، بیګ صاحب نه، سفیره صاحب نه، دلته او ټولو نورو همکارانو نه چې تشریف راوړل. ډاکټر صاحب سرابي په جلسه کې وه، د افغانستان د ښځو په استازیتوب مننه کوم او ولس د افغانستان ته بیرته په اطمینان او ډاډ شو چې او زه غواړم دې برخه کې بیا هم زموږ له امنیتي او دفاعي قواو نه خاصا مننه وکړم چې په هغو اقداماتو یې چې دې دوه ورځو کې خاصتا نن وکړل، بیا زموږ ویاړ، افتخار او عزت او اراده ټوله نړۍ ته څرګنده کړه. مننه. په خیر اوسئ. Thank you. Thank you, sir.